امینه بیبي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زما په ګیډه شوی دی کنه ما د درنواله نه دی محسوس کړي، ما د تکلیف نه دی محسوس کړي. او امینه بیبي وی په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې سخت قحط سالی و، بارانونه نه کېدل، ساروی د لوږې نه مړه کېدل. په مکه مکرمه کې چرته شینکۍ نه و. اصل کې مکه مکرمه کې خو هم د ګیاګانو ځمکه نه ده، سره غرونه دي، شګې دي، خو بیا هم په دې غرونو کې به څه ناڅه بوټي کېده، خلکو به د څاروو له راوړه هغه به ورته ورکول. وایي بارانونه نه و، هغه ګیاګانې هم ختمې شوې وي، هېڅ شی نه و، څاروي د لوږې نه مړه کېدل. وایي چې کله نبي علیه الصلات وسلام زما په ګیډه شو که نه، الله تبارک وتعالی بارانونه شروع کړو، بارانونه شروع شو. وایي زه پوه شوم چې دا زما د دې بچي برکت. او دا خبره امینه بیبي څنګه کوي چې الله تبارک وتعالی قحط سالي ختمه کړه او بارانونه شروع شو، دا زما د بچي برکت. دا خبره یې ولې کوله؟ وایي دا مې ځکه وکړه که نه. وایي یو شپه زه ملاسته وم داسې د کور په صحن په غولي کې په کټ کې ملاسته وم، خوب نه راته، ګرمي وه، نیمه شپه شوه، د کټ یو سر لزم، د کټ بل سر لزم، خو خوب راځي نه، کټ کې اوړم راوړم، نیمه شپه ده. وایي په دې دوران کې ما ته یو غیبي اواز وشو، د یو غیبي سړي د طرف نه اواز راته وشو، څوکینم نه، اواز راته دا وشو چې ای امینی کم ماشوم چې ستا په ګیډه دی دا څه معمولي ماشوم نه دی، دا څه کمزورې ماشوم نه دی، ستا په ګیډه چې کم ماشوم دی دا د دواړو جهانو سردار دی. وی دا اواز مې واورېدو. او بیا یې راته وویل چې کله دا ماشوم پیدا شي که نه نو په ده باندې به دا دم ور واچئ، اعوذ به بالواحد من شر كل حاسد. پناه غواړم په دې ماشوم سره په هغې یو ذات باندې د هر حسدګر نه ورته پناه غواړم، په هغې یو ذات سره پناه غواړم دته د هر حسدګر نه، دا دم به په ده باندې ور واچي. ومې کتل اواز راغی، څوکینم نه. حیرانه شومه چې یاره زما په ګیډه چې کوم ماشوم دی یقینا دا د کمالاتو ماشوم دی. نو چې کله نبی علیه الصلات وسلام پیدا کېده که نه، پیدا کېدو نو امینه بیبي وی، او د امینې بیبي سره په دې ټایم کې یو بله زنانه هم موجود وه، هغه هم ګواهي کوي. وایي چې څنګه نبی علیه الصلات وسلام پیدا شو، د امینې بیبي کور ټول د نور نه ډک شو، د رڼاګانو نه ډک شو، د نور نه ډک شو. او چې نبی علیه الصلات وسلام پیدا شو که نه، وایي د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې وه، د نبی علیه السلام د پیدایش سره د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې. موږ حیران شو دا څنګه ماشوم. په دغه شپه باندې د نبی علیه الصلات وسلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب، د ده په خانه کعبه کې شپه وه، هلته حرم کې ناست و، هلته سړی سې خوشحالۍ چې ناست دي، بختور خلک دی، څه ټایم زړه وغواړي هلته لاړ شي کښېني، ځای هلته ناست و په حرم کې دی. نو سهار ټایم دی، سهار ټایم، نو داسې دا سبا لګېدو، سبا ختو ته ټایم و، او 8 ربیع الاول و، 8 ربیع الاول. دوه قوله دی، یو 12 ربیع الاول خلک یادوي، 12 ربیع الاول مشهور 12 ربیع الاول. زموږ په پاکستان کې هم خلک میلادونه کوي، جشن عید میلاد النبي که نه، هغه ټول په 12 ربیع الاول باندې وي. یو قول د 12 ربیع الاول دی او یو قول د 8 ربیع الاول دی. مشهور 12 ربیع الاول دی، خو د محققین و محدثینو قول د 8 ربیع الاول دی، 8 ربیع الاول. وی صحیح قول دا دی چې 8 ربیع الاول دی، خو مشهور 12 ربیع الاول دی. 12 ربیع الاول و یا 8 ربیع الاول و بنابر اختلاف. او د ګل ورځ و او سهار ټایم و چې په دې ټایم کې نبی علیه الصلات وسلام پیدا شو. نو د عبدالمطلب صاحب په خانه کعبه کې ناست و هلته. نو چې څنګه نبی علیه السلام پیدا شو که نه، وایي د خانه کعبې د دیوال نه ځمکې له راله، ځمکې له راله او بیا اوچت شو. چې اوچت شو د باندې یاره راله، هلته یاره پرې راله چې دا څه وشو. کور ته یې رامنډې کړې چې کور به خیر وي، خپل انګور خو ته معلومه وه که نه، زما د مړ زوی هغه ښځه ناجوړه ده د ماشوم، نو د خپل کور بیماري ورته هم معلومه وه. نو د خانه کعبې نه یې رامنډې کړې کور ته. نو چې کور ته راغې تپوس یې وکړو، نو زیر یې پرې وشو، ستا د مړ زوی پیدا شوی دی، ستا د مړ زوی نه دی عبدالله، او ستا د امینه نه ده انګور چې دی کومه ده د هغې زوی پیدا شوی دی. عبدالمطلب صاحب راغی او نبی علیه السلام یې په دې ورونو کې داسې روچت کو، چې روچت کو او منډې کړې. څنګه چې پیدا شو نبی علیه السلام راواغست په غېږ کې او منډې کړې لاړ خانه کعبې له، او په غېږ کې اغوستی او د خانه کعبې نه پرې اووه طوافه وکړل.
د پیدایش سره په نبی علیه السلام باندې د خاور کعبې نه و طواف وکړو. زه چې څنګه لاړم او طواف مې شروع کړ د هغې نه مخکې جمعه باندې ما دا بیان کړی و. د څنګه چې مې طواف شروع کړ د کعبې ته مې کتل قسم په الله دقیقه خبره رایاده شوه. مې چې نبی علیه السلام پیدا شو که نه نیکۍ په غېږ کې نیولې او د دې نه ګیر چاپېره تاوېدو. په نبی علیه الصلاة والسلام یې و طواف د خانه کعبې نه ګیر چاپېره وکړو. دلته کې د خانه کعبې دیوالونه ځمکې له رالو بیا اوچت شو. دلته په ایوان کسرا کې د کسرا چې کوم محل و په هغې کې زلزله راله. زلزله راله، یوه تیزه زلزله راله. د فارس چې کومه اتشکده وه هغه مجوسیانو د اور عبادت پی کو. زر کاله شي و زر کاله چې دا مړه شوې نه وه دغه اتشکده. یو تن به ورته ناستو مسلسل به یې هغې ته تیل ورچول، لرګي به ورچول، هغه اور به هغوی مړ کېدو ته نه پرېښود ځکه هغه د هغوی خدای و، د هغې به یې بندګي کوله. هغه اتشکده پاکه شپه باندې ناڅاپي مړه شوه. دریای ساوه وچ شو. کسرا چې په خپل محل کې زلزله ولیدله او د هغه کنګروګان راتاو شو ځمکې ته پړ مخې پریشانه شو. وایي دا څه چل دی، دا څه چل دی؟ نو خبر ورته راغی دغلته کې یو کس و موبزان د هغه نوم و. هغه ورته وی حضرت د فارس اتشکده مړه شوې ده بېګا شپه. او دغه خو پرېږده بېګا شپه ما خوب هم لیدلی دی. وی څنګه دې خوب لیدلی؟ دا موبزان وی ما خوب لیدو چې د عربو نه سخت اسونه ګوړسوار دا را روان شي. عربي اسونه د یو کسان پې ناست دي، د عربو نه راوځي او په ټوله دنیا باندې خواره شي او فتح حاصلوي. بېګا مې دا شپه خوب هم لیدلی. د کسرا په چې کوم بادشاه او د هغه په خفګان کې نور اضافه شوه چې یاره دا څه کې دي. د معبرینو نه تپوس کو د تعبیر کوونکو نه وایي د عربو د طرف نه په دنیا باندې یو لوی انقلاب را روان دی. د عربو د طرفه به یو انقلاب راوچتېږي او په ټولو دنیا باندې به خورېږي او ټولو دنیا به فتح کوي. معبرینو ورته دا تعبیر ورکړو. نو د نبی علیه الصلاة والسلام په پیدایش باندې الله تبارک وتعالی سره ډېر عجیبه عجیبه واقعات